أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان دوستان و الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ صحتمند وي. عزیزان روژه په تېرېدو د اخرو لسو شپو کې موږ تاسې قرار لرو الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو عبادتونه قبول کړي. د اخرو لسو شپو یو فضیلت ده هم دی عزیزانو چې په دغه طاقو شپو کې یوه شپه د قدر شپه دی عزیزانو. قدر شپه الله تعالی قرآن کریم کې دا خبره کړې چې د زرو میاشتو نه هم بهتر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله تعالی وایي د قرآن کریم موږ د قدر په شپه نازل کړی دی. ته څه خبره ای پیغمبره چې د قدر شپه څه شی دی؟ لیلة القدر خیر من الف الشهر. د قدر شپه د زرو میاشتو نه هم بهتر غوره دی عزیزانو. ډېر مهم دی. لږ وخت پاتې دی. څو ورځې د روژې پاتې دي چې عبادتونه، ذکر و اذکار، دعاګانې د الله تعالی نه وغواړو. یو د مهمو عبادتونو نه چې په دغه ویډیو کې ما نظر در سره شریکوو دعا دی. دعا قرآن کریم کې یو ځای کې الله تعالی فرمایي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے انسانانو، اے خلقو، تاسو ټول محتاجی پروردگار عالم ته. الله تعالی خو بنیاز او د تعریف لایق دی. په دنیا او آخرت کې انسان خدای ته ضرورت لري. الله تعالی انسان ته ضرورت نه لري عزیزانو. ډیر احتیاجمن قوم د انسان ضرورتونه لري. باید د الله تعالی نه ډیر دعاګانې وغواړو. همدا خبره الله تعالی په قرآن کریم کې یو ځای کې کوي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، که اما بندگانو اما په باره کې تا نه پوښتنه کوو چې چیرته دی، نو دوی ته ووایه چې زه ډیر درته نږدې یم. تاسو اما نه دعاګانې غواړئ، زه د هغې ځواب هم درکوم. څومره دعاګانې سړی باید وغواړي د الله تعالی نه، څومره استغفار. بار بار ما و تا نه ګناه کېږي، بار بار باید الله تعالی ته رجوع وکړو، د خپلو ګناهونو بخشش ځینې وغواړو. بار بار د الله تعالی نه باید دعاګانې وغواړو عزیزانو. بغیر د کوم انسان د وسیلې نه الله تعالی ما و تا ته نږدې دی. د الله تعالی نه دعاګانې وغواړو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نو تاسو هم اما حکم منئ، یقین وساتئ په ما، شاید تاسو ته هدایت نصیب شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الدعاء هو العباده. دعا عین عبادت دی. دعا په دغه معنا نه ده چې ما و ته وخت ضایع شه، زه و ته محتاج یو د الله تعالی ته. دعا دوه تاثیر لري. د دواړه چې سره یو ځای شي الله تعالی دعا قبلوي. یو دعا دی په ژبه باندې زه و ته د الله تعالی نه غواړو څه. یو دعا اما و ته عملی زندگی کې چې د الله تعالی د بندگانو سره مسرویه دی، هغه رویه الله تعالی اما و ته سره کوي، د دعا دی. که زه و تا غواړو چې الله تعالی موږ سره اساني معامله وکړي، نه د سختي دنیا او آخرت کې، اما و ته ژوند اسان وي، کور، زندگی، ایمان کې مبرکت وي، دا وګورو چې زه و تا د الله تعالی د بندگانو سره مساویه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د 3 ډلو دعا الله تعالی قبلوي، نه رد کیږي. یو هغه چې ظلم پې شوی وي، یو هغه چې مسافر وي، یو هغه چې صائم روژه یې نیولی وي. یو بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره کوي چې انسان په کوم حالات کې الله تعالی ته چې ډیر نږدې وي، سجده دی. سجده په هغه ځای کې هم نصیحت دغه دی چې الله تعالی نه دعاګانې ډېرې غواړي.
به حد ډیر حدیثونه دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د فرض لمانځه نه بعد الله تعالی دعا قبلوي. وایي د اذان او د اقامت ترمنځ الله تعالی دعا قبلوي. داسې حدیثونه به حد ډیر دي د نبی علیه الصلاة والسلام تعلیماتو کې. التحیات و تشهد نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څه دې زړه غواړي الله تعالی نه یې غواړه. د دې دعا یو اړخ دی. دعا بل اړخ دغه دی چې عملی زندگی کې زه و تا د بندگانو سره رویه کوو، هغه رویه الله تعالی ما و تا سره کوي. یو طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې دعا غوښته، بل طرف ته حسن سلوک هم د بندگانو سره صحیح و. الله تعالی د صحابه سره، تابعینو سره، تابعینو سره د نیک معامله کوو. ما و تا سره هم کوي، خو ما و تا د یو طرف په نظر کې دی. په ژبه باندې د الله تعالی نه دعا غوښتل نو دا نشي کېدی که ما و ته زړه، که ما و ته فکر د منفیاتو نه ډک و، که ما و ته زړه د حسد و د کینه و د نفرت و د تعصب د الله تعالی د بندگانو نه سره و، خو دا دعا نشه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یرحم الله من لا یرحم الناس. الله تعالی په هغه چا باندې رحم نه کوي هغه څوک چې په انسانانو باندې رحم نه کوي. کلی ما و تا په لاس کې دی. لا یشکر الله من لا یشکر الناس. هغه انسان د الله تعالی شکر هم نشي ادا کوي اول چې د انسانانو شکر ادا نه کوي. سبحان الله. من ستر مسلما ستر الله یوم القیامه. کوم انسان، کوم مسلمان چې د بل مسلمان عیبونه پټوي، الله تعالی د قیامت په ورځ عیبونه پټوي. والحديث الشريف تي عزيزاني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. کوم انسان چې د بل انسان مدد کوي الله تعالی به د دغ انسان مدد کوي. د دعا نه دی. زه و تا نه غواړو چې الله تعالی په ما و تا رحم وکړي. زه و تا نه غواړو چې الله تعالی ما و تا نه دنیا و آخرت کې راضي وي. زه و تا نه غواړو چې موږ تاسو نه ګناهونه کیږي چې الله تعالی موږ تاسو باندې پرده واچوي. غواړو نو دغه رویه مو باید د الله تعالی د بندگانو سره هم دغه وي. الله تعالی د بندگانو سره مو رویه دغسې وي. د دواړه چې سره یو ځای شي د دعا دی. دعا حتما الله تعالی قبلوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د الله تعالی نه دعا غواړي 3 حالاتونو نه یو ورسره کیږي. څنګه؟ یا به الله تعالی په دنیا کې بدله ورکوي دعا، یا به په دغه باندې کوم مصیبت راته د ایغ مخه نیسي، یا آخرت ته ورته ساتي. آخرت کې دغه انسان چې کله خپل دغه اعمال وویني بیا پوښتنه کوي چې دا نیک اعمال ما کله دومره ډیر کړی وي، کومه شه؟ پروردگار عالم ورته وایي چې دا هغه دعاګانې دي چې تا په دنیا کې ما نه غوښتی و، ما آخرت ته درته ساتلی و. وایي دا انسان وایي چې کاش دنیا کې چې قبول شوی و هغه هم نه وای شوی آخرت کې دې ما ته ساتلی وای. دا ما په نس دعا دی. دا دواړه سره باید یو ځای کو. الله تعالی دعاګانې قبلوي. الله تعالی دې موږ تاسو نه راضي شي. موږ تاسو د ټولو مسلمانانو دعاګانې د الله تعالی قبول کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.